د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه یو ځل بیا ډونالډ ټرمپ ته ګواښ کړی او ویلي دي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړی پوځ به ایرانیانو له لوري داسې څپېړه وخوري چې بیا به د پورته کېدو توان ونه لري. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. خامنه یو ځل بیا ټرمپ ته ګواښ وکړ او ویل چې د نړۍ تر ټولو قوي پوځ به د ایرانیانو په لاسونو یو داسې ګزار ووهي چې د راپورته کېدو مخه به یې ونیسي. د اسلامي جمهوریت رهبر د خبرو اترو په دوهم پړاو کې ویل چې د الوتکې وړونکې بیړۍ یوه خطرناکه وسیله ده، خو له دې ګواښمنه هغه وسله ده چې د سمندر تر تله یې ډوبوي. ښاغلي خامنې زیاته کړه چې د امریکې ولسمشر وویل چې امریکا په 40 کلونو کې د اسلامي جمهوریت د ماتولو توان نه لري. دا یو ښه اعتراف دی، تاسو به یې هم ونه شئ کړای. به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې روسیې، چین او ایران په هرمستنګي کې پوځي تمرینونه کوي. ټرمپ ایرانیان بد مذاکره کوونکي وبلل. involved in those talks indirectly and they'll be very important. We'll see what can happen. زه به پخپله په غیر مستقیم ډول په مذاکراتو کې شامل شم. د اسلامي جمهوریت اړخ بد مذاکره کوونکي دي. زه هیله لرم چې دا ځل به دوی معقول وي. په ورته مهال کې متحده ایالاتو راپور ورکړی چې د الوتکو لیږدونکې بیړۍ د ایران په 200 کیلومترۍ کې ده، خو په ژینوا کې د خبرو اترو پایله بد سوي. جګړه که هوکړه. تجمع بی‌سابقه نیروهای بحری و هوایی ایالات متحده آمریکا در نزدیکی ایران بیانگر است که آمریکا می‌خواهد که از طریق فشار هنگام مذاکرات، یعنی در ایران مذاکرات، با خواستهای خود برسند. اولا البته آمریکایی ها چون تاریخ بر مذاکره دارن با هیئت ایرانی ترجیح میدن که خواستهایشون از طریق مذاکره برآورده شود و الا جنگ با تمرکز بزرگ نیروها حتمی خواهد بود. دا په داس حال کې ده چې تهران تل د واشنگټن او تل اویو د ګواښونو پر وړاندې د خپل دفاعي ځواک خبره کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د افغان ازبک سوداګرو ترمنځ د 300 میلیونه ډالرو څخه په زیات ارزښت 25 سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وایي چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ کچه د تیر کال په پرتله نږدې 153 سلنه لوړه شوې ده. د هغه په وینا په همدې موده کې د افغانستان صادرات 210 سلنه او واردات 140 سلنه زیاد شوی دی. اگر خداوند یک دروازه را بند میکنه 10 دروازه دیگر باز میکنه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کابل کې د افغان ازبک سوداګرو ترمنځ له 300 میلیون ډالرو زیات ارزښت لرونکو څو هوکړه لیکونو له لاسلیک خبر ورکړی دی. د وزارت پر وینا دا غونډه د سوداګرۍ همکارۍ تر نامه لاندې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتوالي او د دواړو هیوادونو د اړتیاو د پوره کولو په موخه د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان جمهوریت د سیر دریا سیمې والي سوداګرو د دواړو هیوادونو د لوړپوړو حکومتي چارواکو پښتون کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ خو اړیکو ته اشاره وکړه او ویل چې په 2015 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ حجم د تیر کال په پرتله شاوخوا 153 سلنه زیات شوی دی.
نوموړي وویل چې د افغانستان صادرات 213 سلنه، واردات 146 سلنه زیات شوي دي. حجم تجارت دو جانبه در سال 2025 نسبت به سال 2024 حدود 153% افزایش داشته است. صادرات افغانستان که در طول سالها همه افغانها و همه سکتور خصوصی ما آرزوی از این داشتند که افزایش داشته باشه 230% رشد نموده و واردات از ازبکستان نیز 146% افزایش یافته است. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیتونو په تیره د وچ او تازه میوو او قیمتي ډبرو د وارداتو په برخه کې په ګوته کولو سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو پلاویو په لیدونو د نندارتونونو په جوړولو او د همکارۍ د نورو تړونونو په لاسلیک ټینګار وکړ. نورالدین عزیزي په هیواد کې د باکیفیته درملو نشتوالي ته په اشاره سره روښانه کړ چې د باکیفیته درملو د واردولو لپاره کار روان دی او ازبکستان کولی شي په دې برخه کې له افغانستان سره بشپړ همکاري وکړي. ما الحمدلله کادر طبی داریم ولی مشکل ما در دوا بود و حالی ما کوشش میکنیم انشالله که دوا و غذا وزارت صحت ما کوشش داره تماما برنامه های کیفیت خصوصا در بخش دوا و غذا را تطبیق کنه و ما یقین داریم که این ضروریاتی که ما شما داریم این از کشور ازبکستان 100% و حتمی پوره میشه. په دې غونډه کې د ازبکستان جمهوریت د سیر دریا ولایت والی ارکنجن توریدیموف د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي او اقتصادي اړیکو په دې ولایت کې د 10 افغان سوداګرو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د صنعت تصدیو او عملی او نویو پروژو په برخو کې په ګډو فعالیتونو ټینګار وکړ. نوموړي د دواړو هیوادونو له سوداګرو غوښتل چې د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو لپاره په خپل وړاندیزونو غوښتنو بحث وکړي. بلکې کوب اکثرlik تاریخی مدني و اقتصادي علاقه‌lar باغلب turadi. موږ نه یوازې ګاونډیان یو بلکې زموږ کلتوري اړیکې او اقتصادي اړیکې ژورې سره تړلې دي. موږ هڅه کوو چې اړیکې پراخې کړو له افغانستان سره نه یوازې د سوداګرۍ په برخه کې بلکې په صنعتي برخه کې هم کارخونې جوړې کړو. نن کابل ته زموږ د سفر موخه هم په دې موضوع متمرکزه وه. د یادونې وړ ده چې د دې غونډې په پایله کې د ساختماني خوراکي توکو کرنې فرنیچر جامو او درملو په برخو کې له 300 میلیون ډالرو زیات ارزښت لرونکو 25 سوداګریزو تړونونو لاسلیک وشو. د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت د افغانستان د پرمختیایي ستراتیژۍ د لومړیتوبونو د پلي کېدو موخه له ملګرو ملتونو سره د 2026 میلادي کال د پراختیایي چوکاټ د همغږۍ تر نوم لاندې غونډه ترسره کړه. د اقتصاد وزارت مسؤلانو ویلي چې په 2025 میلادي کال کې له بېلابېلو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د پام وړ ستنېدنه پر افغانستان نړیوال بندیزونه، وروستۍ ویجاړونکې زلزلې، سیلابونه او نورې پیښې جدي بحرانونه وو. هغوی زیاته کړې چې اسلامي امارت په افغانستان کې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ او د اغیزمنو پروګرامونو په پلي کولو سره توانېدلی چې په هیواد کې ثبات وساتي. د افغانستان اسلامي امارت د اقتصاد وزارت د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو سره په هیواد کې د 2026 میلادي کال د ملګرو ملتونو د انکشافي چوکاټ د همغږۍ غونډه د افغانستان د انکشافي ستراتیژۍ د لومړیتوبونو د پلي کېدو په موخه ترسره کړه. په دې غونډه کې د اقتصاد وزارت وزیر دین محمد حنیف 2025 میلادي کال د افغانستان لپاره له سختو کلونو څخه وبالله او ویل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو پراخ بیرته ستنېدل پر افغانستان نړیوال بندیزونه، وروستۍ ویجاړونکې زلزلې او سیلابونه د دغه کال له جدي بحرانونو څخه وو. تداوم تحریم‌ها و انجماد ذخایر ارضی کشور، کاهش بی‌سابقه کمک‌های انکشافی و بشری و گونه مستقیم وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را متأثر ساخته است. با وجود این حالت امارت اسلامی با اتکا بر سیاست‌گذاری‌های سنجیده اقتصادی و تمرکز بر اولویت‌های ملی برنامه‌ها و پروژه‌های حمایتی و انکشافی متعدد را طراحی و تطبیق نموده است. این اقدامات منجر به حفظ ثبات نسبی اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی کشور نسبت به سال گذشته گردیده. نوموړي زیاته کړې اسلامي امارت د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ توانېدلی چې د پروګرامونو د سم تطبیق له لارې په هیواد کې نسبي ثبات وساتي. د اقتصاد وزیر د روان میلادي کال ټول لګښتونه 1 میلیارډ او 9 میلیونه افغانۍ وښودل او ویل له دې جملې څخه 590 میلیونه افغانۍ د پروژو د جوړولو په برخه کې لګول شوي او پاتې نور د کارکوونکو معاشونو، اداري لګښتونو او نورو برخو ته ځانګړي شوي وو.
چنان که در نشسته‌های قبلی گفته شده است، این بار نیز تاکید بنمایم که ادارات سازمان ملل متحد با منظور بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی افغانها در فراهم نمودن تسهیلات و تقویت موارد ذیل بیشتر تمرکز نمایند. تداوم کمک‌های بشردوستانه به گونه هدفمند و غیر سیاسی، حمایت از پروژه‌های انکشافی پایدار به جای وابستگی درازمدت به کمک‌های بشری، پشتیبانی از برنامه‌های اشتغالزایی، زراعت و مالداری، امنیت غذایی و توسعه محلی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یونما مرستیال اندریکا راتواتا د تیرو 2 کلونو پر مهال د نږدې 4 میلیونه افغان کډوالو بیرته ستنېدل لویه ننګونه وبلله او ویل د دومره شمېر خلکو مدیریت حتی د پیاوړي اقتصادي بنسټونو لرونکو هیوادونو لپاره هم ستونزمن کار دی. که د 2024 او 2025 زیږدیز کلونو د بیرته راستنه شوو کډوالو ټول شمېر سره یو ځای کړو، شاوخوا 4.7 میلیونه کسان افغانستان ته ستانه شوي چې د سلنۍ له مخې د افغانستان له نفوذ څخه نږدې 10 سلنۍ جوړوي. موږ پلان لرو چې د دې پروګرامونو له لارې شاوخوا 26,000 دندې رامنځته کړو چې له هغې څخه به 10,000 د ښځو لپاره ځانګړې وي. بېشکه دا همکارۍ به د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې او د کرنیزو تولیداتو له برخې سره په نږدې همغږۍ ترسره شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ځانګړي استازې سوزان د افغان ښځو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او اسلامي امارت له مشرتابه غوښتي چې له ملګرو ملتونو ادارو سره د ښځو د کار زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو مسؤلانو په دې غونډه کې د خصوصي سکتور وده، د کرنې پراختیا، د ښځو پیاوړتیا او سیمه ییز اقتصادي همکاریو ته پراختیا د اوسنیو ستونزو د حل مهمې لارې وبللې. هغوی همداراز د سوداګریزو لارو د بیرته پرانیستلو په ځانګړي ډول له پاکستان سره د هڅو خبر ورکړی او ډاډ څرګنده کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د عادي کېدل لپاره خبرې اترې دوام لري. د بغلان ولایت پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سپکو درنو وسلو مهماتو د یوې اندازې کشف او ضبط خبر ورکړی دی. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې په جلا جلا عملیات کې له څو ولسوالیو څخه ناقانونه وسلې او مهمات کشف او ضبط کړي دي. د بغلان ولایت پولیسو غیر قانوني سپکې او درنې وسلې او مهمات کشف او ضبط کړي دي. د بغلان پولیسو د دې ولایت له بېلابېلو ولسوالیو په جلا عملیاتو کې یوه اندازه سپکې او درنې وسلې او مهمات نیولي دي. د دې ولایت د پولیسو د قومندانۍ د ترهګرۍ ضد څانګې رئیس وایي چې د دې عملیاتو په لړ کې 24 بېلابېلې وسلې کشف او ضبط شوي چې پکې 15 کلاشینکوفونه، 2 پیکا او نور توکي شامل دي. د چارواکو پر وینا د وسلو سربیره د مهماتو او پوځي تجهیزاتو یوه لویه اندازه هم نیول شوې چې پکې زرګونه مرمۍ، 2 لاسي بمونه او لسګونه ډوله وسلې شاملې دي. د سلا نوعیت 2 میله پیکا ده او 18 میله کلاشینکوفونه دي، 2 چرایي توپک دي او 2 میله توپنچه ده او دغسې 9 میله توپنچې شاجوران دي او 3 میله د کلاشینکوف شاجوران دي او 550 د پیکا مرمۍ دي او 1100 د کلاشینکوف مرمۍ دي او همدارنګه 130 د داشکې مرمۍ دي او 19 د هوان سرګلولې دي، 2 لاسي بمونه دي، 9 نارنجک مرمۍ دي او 1 دانه عدد لیزر ده او 1 برمصرف راکټ ده او دا رقم 15 مرمۍ تعلیمي دي او د M14 4 مرمۍ دي او همدارنګه د توپنچې 152 پیره مرمۍ دي او د مشکوش هم 40 پیره مرمۍ. قتلا هست، زدومنده ها هست، خانه به خانه دشمنی هست. بناهن این مدیریت توانستن که همچون سلاح‌ها و مختلف نوع که در هر جایی باشه جمع کرده و در هر جایی باشه جمع میکنه. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د هر اړخیز امنیت د تامین په اړه خبرې وکړې او د دې پروسې په دوام یې ټینګار وکړ. نوموړي ویل چې پولیس ځواکونه شپه ورځ کار کوي ترڅو د منظمو تلاشیو او تصفیوي عملیاتو په ترسره کولو سره د خلکو امنیت ډاډمن کړي. ان شاء الله الرحمن شپه ورځ موږ خپل امنیت په خاطر باندې آماده یو او ولست اطمینان ورکوو، تاسو ته اطمینان درکوو چې الحمدلله بغلان کې فعلا امنیت او پاینده کې منډي اعلان امنیت غواړو.
په ورته وخت کې د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د دې پوځي تجهیزاتو کشف او نیول د امنیت د ډاډمنولو او د جرمونو د کمولو پر لور یو مهم ګام ګڼي. او موږ د پلخمري د ولایت بغلان امنیت قمندانۍ د طالبانو نه او د ارګانونو نه ټول ډېر خوشحاله یاستو چې دغه غیر قانوني صلاحي ټولې کې منطقه کلی کور ښار ټول په امن کې کیږي. په دې باندې موږ خوشحاله یاستو. د یادونه ده چې په بغلان کې له غیر مسؤلو کسانو د غیر قانوني وسلو او مهماتو راټولولو لړۍ دوام لري. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه ولرئ.